رونو دوکا ناپ تول کے کمی کول ملاوٹ کول دا گوری گناہ کبیرہ دا او زمانگ بد قسمتی دا دے چنن طول خلق پدق دوکو ملاوٹو کے مبتلا دی الا ماشاءاللہ زیم پسلو کے بس صرف یو دری کسان یا سلور کسان بدا سیوی چی داغوی کار بسیوی نور چی اکثر منگ دی خپل معاشرہ کی گورو نو اکثر دوکا دا پناب طول کی کمی دا و ملاوٹ دی او دارلو آغا گناہ دا آغا گناہیات ساتے پناب طول کی کمی دوکا کول دوکا ملاوٹ کول دا حق گناہ دا چھے اللہ رب العالمین دا دی گناہ دا وجہ اللہ غن قوم اللہ رب العالمین پہ دا پاسا اور را غرزو لی قرآن شریف کی دیکھو رہے حضرت شعیب علیہ السلام قرآن شریف کی اللہ رب العالمین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حضرت شعیب علیہ السلام راغ مدین تا مدین دا دا ابراہیم علیہ السلام دزوینو مو دقلتا یو قوم آبادو خدای وتا شعیب علیہ السلام رو لے گا پدق قوم کی گناہونو یو گناہ پا دا وچی شرک پہ کھو او دا شرک سر بے سے چل کھو شرک سر بے دا کار کھو چی پا ناب طول کی بے کمی کھو پا وزن کی بے کمی کھو پا ناب کی بے کمی کھو حضرت شعیب علیہ السلام وطراغی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو شرک مکوے دا یو اللہ عبادت کوے او دیم نمبر ولا تنقص المکیال والمیزان او مکوے کمی پا کیل کے او پا میزان کی پا ناب طول کی کمی مکوے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم داستاسو پا دے ناب طول کے دا کمی دے گوری دا اللہ دا قہر سبب جوڑی گی او زتاسو دا آغی قہر دروازی نو دا آغی دا عذاب دروازی نیارو مکوے دا چل مکوے او شعیب علیہ السلام بو تا پا یو دیر کل انداز باندے لگیاو ذکا شعیب علیہ السلام لا اللہ رب العالمین یو صفت تا دو صفت والا اللہ زبردست ورکلو ہر پیغمبر کے دیر کل صفات ہوئی خو باز پیغمبرانو لا اللہ رب العالمین سو خصوصی صفتو نور کری دی دا اللہ دا طرف یو پیرزو نوی دیرو پیغمبرانو لدا سے خدای پاک والے خصوصی ہر یو پیغمبر کے طول خکولی صفاتی خو یو صفت دو صفت والا اللہ دیر خکولی مزیدار ورکڑی بھی لکا حضرت داؤد علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو نو نورم پا کہ خکولی صفتو خو یو صفت پا کہ اللہ داغل دا خکولی ورکڑو چھ دا داؤد علیہ السلام آواز دیر مزیدارو دیر خشت آواز ہے او زو تبے صدا آواز صفتو کو چھ اللہ رب العالمین داغ دا آواز صفت کئی چھ دا سے آوازی و دا سے تلاوت پہ کہو چھ کل بے تلاوت شروع کو نا اللہ رب العالمین پا قرآن کی ہوئی چھ اغسر بغرونو او بو مارغانو تلاوت کو تا سے خشت تلاوت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا اللہ کلی صفتو نور کرو خود ادری صفت پہ کہ خشت دو چیو مہمان نوازو ملمدوسو دویم نمبر دیر زیاد نرم خویو موسیٰ علیہ السلام لم اللہ کلی صفتو نور کرو یو صفت اداو چھے لاس پہ پترخ کے دن نکو رو بیخ کنو فیضا ہی بیدواء للناظری دا تمام جہان بے رنا کا او بل والا اللہ لک جلالیتم ورکلو حضرت یوسف علیہ السلام کلی صفاتو مالکو خو یو صفت والا اللہ دا کلی ورکلو چی حسن دیر زیادو دیر زیاد خشتاو دقا شان عیسیٰ علیہ السلام کلی صفات والا اللہ ورکلو یو صفت تک داو چی پا برگی بے لاس راہ کنو خدای پاک پاگا جوڑ کن مادرزاد روم با اللہ جوڑ کر ملی بے راجم دکلی نو دا طول صفات اللہ ہر یو پیغمبر لخکل اخکل سبازی صفات ورکلو وگوری یو خبر یاد ساتے ذہن کے یاد ساتے و پدید اللہ شکر مادا کرے چھے ہر پیغمبر لا اللہ یو دو اخکل صفتو نورکلو
خو د ټولو پیغمبرانو دا ټول خشته صفات الله په جناب محمد رسول الله کې. ځکه خو یو شاعر وایي کنه چې حسن یوسف دمع عیسی ید بیدا داری آنچی خوبان همه تارنگ تو تنها داری. حسن د یوسف علیہ السلام حسن، دمع عیسی د عیسی علیہ السلام دم چې دم به واچو نو څه چل به شو، رون به جوړ شو، مادرزاد به دغه شو. ید بیدا داری او د موسی علیہ السلام لاس مبارک به د تمام جهان د پاره رڼا جوړه. خو کو د عیسی علیہ السلام دی او کو د یوسف علیہ السلام دی او کو د داود علیہ السلام دی او کو دا ټول پیغمبران دا ټول صفات الله یوازې په جناب محمد رسول الله کې. نبی علیہ السلام له الله ډېر ښکلي صفتونه ورکړل. حسن یې د یوسف علیہ السلام نه ور زیات و، دا یاد ساته. د رسول الله مبارک حسن د یوسف علیہ السلام نه زیات و، خو الله هغه څه چل کړو، محبوس کړی و، خولې نه دی، هغه خولې نه دی الله. داسې د عیسی علیہ السلام یا د بیدا د پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک راخکل. عیسی علیہ السلام به دا مړو نه آواز روح کو، رسول الله مبارک د کاڼو نه آواز روح کړي. بهر کې ابدالوی یا موضوع ده، په دې راته دې وخت کې بیان نه کوم، خو ټولو پیغمبرانو له الله ښکلي صفات ورکړو. نو حضرت شعیب علیہ السلام لم الله یو ښکلي صفت دا ورکړو چې شعیب علیہ السلام به بیان ډېر زیات خشته کو. د دې د وجې د شعیب علیہ السلام صفت دا و چې هغه ته به خطیب الانبیا وي، خطابت یې ډېر اعلی او د دې تقریر هم یو ملکه وي. یو خلک داسې چغې وایي، بعضې خلک خشته لږې مزیدارې خبرې کوي، د انسان په زړه باندې اثر کوي. نو د شعیب علیہ السلام خو یو کمال دا و چې ښکلي تقریر به یې کو. دویم نمبر پکې صفت دا و چې الله ته به ډېر زیات جړل، او دې پورې علماو لیکلي دي چې دومره یې الله ته جړل چې یو ځل یې د سترګو نه نظر لاړه، دومره یې الله ته به جړل. نو الله ورته یو ځل وی دا نظر دی ولې لاړه، الله ته پته وه، خو دې دنیا ته دا خبره ښکاره کوله. نو حضرت شعیب علیہ السلام ورته نظر مې الله ورته ولې تللی دی، د جنت په شوق کې تللی دی؟ وی نه یا الله. وی د دوزخ د یارې تللی دی؟ وی نه یا الله. وی د محشر د ورځې د یارې د وجې تللی دی؟ وی نه یا الله، د دې د وجې نه دی تللی. نو دا نظر دی ولې لاړه؟ وی دا نظر مې په دې وجه لاړه چې خدایا په دې شوق باندې ما او په دې آرزو باندې چې د الله دا ملاقات په زه کله کوم. نو د الله په شوق او د الله په لقا کې مې خدای ستا په شوق او په لقا کې مې د سترګو نه نظر تللی. الله وی بالکل دې ټیک ویلي. نو الله به بیا حضرت شعیب علیہ السلام لا د دې ټول عالم نه علاوه یو ډېر لوی خصوصیت ورکوي، او هغه به دا وي چې الله رب العالمین به هر چا له خپل دیدار ورکوي، خو حضرت شعیب علیہ السلام له به یو په یو ښکلي او په یو منفرد انداز باندې خپل دیدار ورکوي. الله زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. نو شعیب علیہ السلام ورته راغی او په یو ډېر خشته انداز باندې ورته وی یا قومي اوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. مکوي پدې ناپ تول کې کمی مکوي، ګینه د یو داسې ورځې د عذاب نه مېرومه چې ډېر سخت عذاب دی، والله به مرونیسي. خو قوم یې لګیاو، دوکې یې کولې، ملاوټ یې کو، خلکو له پوره سیز نه ورکو، حرام خوري یې کوله. او چې کله ورته شعیب علیہ السلام بار بار وی چې د الله د عذاب نه ویریږي، نو الله په قرآن شریف کې په نور دسمه سپاره کې وایي فأت بآیة ان كنت من الصادقین. زه شعیب علیہ السلام چې ته داسې لګیې چې عذاب به راځي، نو ورشه موږ ستا د رب عذاب ته نن تیار یو، رب ته د وایه عذاب راوله. حضرت شعیب علیہ السلام الله ته سوال کوي، خدای دا خو ډېر بدبخته قوم دی، اوخایا ورته خپل عذاب. نو په دقه قوم باندې الله رب العالمین ګرمي راوسته. نو چې ګرمي پې راوسته نو سخته ګرمي راله، داسې ګرمي راله چې د دوی د وجودونو نه دا خولې لکه د اوبو روانې شوې. نو ګرځېدل سوري پسې سورې نو الله چې کله د هلاکت فیصله وکړه،
نو یو لوی میدانو الله رب العالمین په قرآن کې وی په قرآن کې وی دقه دوکمار دقه فراډي قوم الله وی ما رونیوه نو څنګه مې رونیوه یو لوی چټل میدانو الله په هغې کې اوریځ راوسته نو چې اوریځ راوسته نو دوی باندې ګرمي راغلې وه نو دوی ټول هغې اوریځې هغې سوري له ورمنډه کړې او هغې نه یخې هواګانې را روانې وې الله په هغه ټول میدان کې د هغې اوریځې د لاندې دوی راجمع کړل نو چې ټول قوم راجمع شو دغه دوکمار قوم نو څه چل وکړه الله فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم الله سوری ته راوستل او چې سوری ته راوستل د پاسه په الله رب العالمین د اور یو لویه شغلې پې راوسته او دقه ټول دوکمار قوم الله په یو ځل باندې وسوځه څه چل به یې کو دوکه به یې کوله خلکو له به یې پوره څیز نه ورکو د خلکو نه به یې کم به یې ورکو زیات به یې ترې اخیستل رونو دا هغه ګناه ده چې د دې د وجې الله سالم قوم الله وسوځه نن په دې خپله معاشره کې مونږ تاسو رونو ګورو هر ځای بس دوکه او فراډ او فریب روان دی او په هر څیز کې روان دی یو څیز کې نه دی په هر یو څیز کې روان دی چې څومره ته دې معاشره کې ګوري رونو هر یو کس بس په څه طریقه باندې لګیا دی او فراډ او دوکه کوي دوکه کوي مال حلب کوي دی ته نه ګوري چې یاره یو ورځ را روانه ده چې زه به د الله په جناب کې ودرېږم الله به زما نه تپوس کوي د مال تپوس خو به خامخا کېږي چې مال دې په کومه طریقه ګټلی دی او په کومه دې ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزول قدمای ابن آدم هغې پورې به الله رب العالمین د یو انسان قدم نه خوځوي یو قدم به د قبر د پاسې بل به د حشر په میدان کې الله وی وی دروي حتی یسأل عن خمس د پنځو خبرو تپوس کوم بیا یې راولې پنځه خبرو اول تپوس کوه بیا به د هغې نه پس نورې فیصلې کوو عن عمره فیما افناه عمر دې په څه کې تېر کړی دی ژوند دې په څه کې تېر کړی دی رونو دا نن چې کومه زمونږ استاد دا زندګي ده دا ډیره انتهایی قیمتي وخت رونو ګورئ د دې دا یو لحظه یو لمحه دومره قیمتي ده چې دا زم د سرو زرو نه زیاته قیمتي ده موږ نه هسې بې سره روان دی وخت عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه ځواني دې څه کې تېره کړې ده د عمر تپوس خو به هم خامخا کوي خو بیا به د دې ځوانۍ خامخا تپوس کوي ځکه ځوانۍ کې د انسان وجود دا په طاقت کې وي ښکلی عبادت کولی شي بوډا سړی چې کوم عبادت کوي د هغې په نسبت چې ځوان سړی عبادت ته ونښلي ودرېدې زیات شي نفلونه زیات کولی شي روژې زیاتې نیوي شي نو ته داسې مه وایه چې جوانی دیوانی ہوتی ہے نه جوانی دیوانی ہوتی نہیں دقه ځواني وخت دی دا اصل وخت دی دا بهترین وخت دی ستا د عبادت لپاره او رونو ګورې یو یاد خبره یاد ساتئ چې د ځوانۍ په عبادت باندې الله ګوره ډېر زیات خوشحالېږي یو د ځوان سړي په توبه باندې او یو د ځوان سړي په عبادت باندې الله د نورو خلکو په نسبت باندې زیات خوشحالېږي نو دویم نمبر سوال بدای چې عن شبابه فیما ابلاه او دریم نمبر وعن ماله من این اکتسبه مال دې څنګه ګټلی دی په کومه طریقه دې ګټلی دی انکم ستا څنګه د دې تپوس پرونو ګوره قسم په خدای زموږ نه الله کوي او بیا چې دې مال وګټه نو وفیما انفق څلورم سوال بدای چې بیا دې لګولې په څه کې دی د الله په اطاعت کې دې لګولې ده که د الله په نافرمانۍ کې دې لګولې دا برونو الله رب العالمین خامخا زموږ نه تپوس کوي او پنځم نمبر سوال بدای وي چې وماذا عمل فیما عمله څومره دې په خپل علم باندې عمل کړی دی مونځ د علم و چې دا مونځ داسې دی دا د الله عبادت دی د الله د طرف نه دی څومره دې پې عمل کړی نو نو موږ نه به د دې خبرو تپوس کېږي موږ داسې یو بې مهاره زناور نه یو چې بس سم زړه غواړي هغه به کوو نه الله رب العالمین به زموږ نه خامخا د دغه حق او حلال او مال باره کې تپوس کوي او وروڼو یو خبره یاد ساتئ ګورئ
چې مال حرام وي سکون به نه وي. وګورئ په دې خپله معاشره کې کو مال حرام وي سکون به نه وي، او چې مال څومره حلال وي سکون به دومره زیات وي، عبادت کې به خوند زیات وي. نن ورونو داسې د خپله معاشره کې تاسو وګورئ که نه، نو زمونږ په دې عباداتو کې خوند نشته. د هغې وجه لویه دا ده چې زمونږ مال پاک نه دی، زمونږ رزق پاک نه دی. نو چې رزق هم پاک نه دی نو د هغې هغه نحوست الله رب العالمین په عباداتو کې راښکاره کړې ده. عبادت ته زمونږ شوق نه کېږي. تلاوت څومره زبردست چیز دی، شوق ورته زمونږ نه کېږي. مونځ څومره زبردست چیز دی، شوق ورته زمونږ نه کېږي. تاسو ورونو دا یو تجربه شانو کې چې لږ شان د حلال مال د دې خوراک شروع کې، حلال سکاک، حلاله جامه، تاسو له به دا مونځ، دا روژه، دا حج، دا زکات، دا تلاوت، دا به بیا خوند درکوي، مزه به درکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي د انسان دا بدن کې دا معده دا په شان د ډیګې دا ډیګې څه وي؟ اوس چې په ډیګې کې اوبه پاکې وي، په نلکو کې اوبه پاکې روانې وي، او چې په ډیګې کې ګندګي پرته وي نو په نلکو کې اوبه ګنده روانې وي. په دې معده کې پاک خوراک پروت دی، نو پاک خوراک په لګیایي په رګونو کې به پاک روان وي، نو د سړي به څه وي؟ روحاني دی به ټیک وي. او چې نه دغه وي نو روحاني به دی بیا پلیت وي، خوند به وله نه ورکوي. لکه موږ ټول یو سړی د جسماني بیمار شي، چې کله جسماني بیمار شي نو که تاسو خیال کړی وي نو چې د سړي تبه وي، ټوخی وي، یا د معدې څه مسله وي، نو ښکلي څیز په ده باندې بد لګي، د خولې خوند د خراب وي، بد لګي. ولې دی جسماني بیمار دی، نو په ده باندې هغه بهترین څیز چرک په ده باندې ښه نه لګي، پیرني په ده باندې ښه نه لګي، دغه شان سویټس په ده باندې ښه نه لګي. خو ډېر اعلی دي، خو دې ورته دلته بیمار دی. دغه شان ورونو موږ ټول روحاني نن بیماران یو. مونځ یو ښکلي سویټس دی، یو مزیدار خوږ شیز دی، خو موږ ورته روحاني بیماران یو، ښکلې را باندې نه لګي. د قرآن شریف تلاوت بهترینه فیرني ده، خو موږ ورته بیماران یو، نو روحاني ورته بیماران یو، په موږ باندې ښه نه لګي. تاسو هر کله چې حق او حلال خوراک دې زړه ته راغی، تاسو ګورئ چې د عبادت بیا څومره خوند دی او د عبادت بیا څومره مزه ده. نو وروڼو دوکه به نه کوو، فریب به نه کوې، فراډ به نه کوې. او دا د څه دپاره موږ کوو؟ د دې دنیا دپاره. د دنیا ژوند څه دی؟ یو څو ورځې ژوند دی. چا ځان سره یوړه؟ ته ماته ووایه، زما ډېره راجمع کړه، زما نه خو به تپوس د دې کېږي، خو چا ځان سره یوړه؟ ته ماته په دې مخ د کائنات کې څوک پیدا کړه چې هغه دنیا ګټلې ده او ځان سره یوړې ده. بس دغه یو کفن دی، یو کفن، دو جامې دي، دغه به ځان سره وړي، د دې نه زیاتې ځان سره هېڅ هم نشي وړی، ټول پاتې دي. مولانا اشرف علي تانوي صاحب د یو نیک سړي واقعه لیکلې ده. وایي داسې چل یو نیک سړی و، خو ښه مالدار و، او ښه د حق او حلالو زندګي یې تېره کړې وه. نو چې مالدار و، حق او حلالو زندګي تېره کړې وه، نو وفات کېده. د الله په احکامات یې ښه عمل کړو. چې کله وفات کېده نو خپل بچي یې راجمع کړل. وی بچي زه څنګه پلار یې؟ وی بابا ته ډېر بهترین پلار یې، ته ښه پلار یې. وی بچي ما ستاسو څنګه تربیت کړی دی؟ وی ډېر ښکلې تربیت یې کړی دی. وی ستاسو په تربیت کې او ستاسو په دې ژوند تېرولو کې ما څه کمې راوستې وي؟ نه بابا هېڅ هم دې نه دي راوستې. نو که بچې زه راته یو وصیت وکړم نو زما په وصیت په عمل وکړې. وی ولې نه بابا، ټول عمر راله تا ګټلې ده، دا ښکلې مکان، دا ښکلې جایدادونه، دا ښکلې څیزونه، دا ښکلې کور، تا موږ له هر څه راکړي دي. نن به ستا خبره بابا نه موږ نه ولو، ستا په وصیت په عمل موږ نه کوو، خامخا به کوو. ښځه وي داسې چل به وکړې بچې، داسې د جیب نه زړې شان موزې راوویستې، زه به ورته جرابي وویم. وی بچې دا جرابې دي،
دا به راوالی چې کله زه مړ شم نو زما دې کفن کې به زما دا جرابې ما ته واچوي او دې سره به ما خښ کې. خو چې کله دا اچوي نو علماو نه تپوس وکړي چې آیا دا ورته منګه چې دا ښه ده او که ښه نه ده. نو که هغوی ومنله ښه به ښه کو یې نه منله هم ستاسو خوښه ده. خو اخره کې چې کله بیا تاسو ما قبر ته کوزوئ نو بیا د بل جیب نه یو خط راوښکوي دا خط به والي او دا به وللي. بابا چې دا وصیت وکړه خو دا خط به ګورې د هغې نه مخکې نه لولئ دا به ما سره واده کوئ. وی ټیک ده بابا. چې بابا وفات شو بس زامنو راواغشته او ویلم به کفن یې ورته واچو او چې کفن یې ورته واچو نو د هغه د وصیت مطابق یې هغه جرابې راواغشته او جرابې یې ورته واچو. نو علما داسې ناست وو هغوی ورته دا ورته ولې اچوې وی جي دا زموږ بابا وصیت کړی دی. وی نه نه هېڅ چرې ورته دا نه پرېږدي. د کفن نه علاوه د انسان په دغه کې به هېڅ قسمه زیاتي دغه نه چې حتی تر دې پورې زموږ د فقهای کرامو دا مسله ده چې کو تاسو خیال دا کړي وي که نه چې کله دا مړې سړی کفن کي نو بیا وله دا سر کې دا دغه څه چلو کي تو کي وله دا به هم د څلورو ګوتو نه زیات نه وي خو د څلورو ګوتو نه دې زیات کړي بیا به ګناهګار یې. دا زموږ د فقې مسله ده. نو هغه کفن به هم زیاتې نه چې دا دومره شومباله دی ورپسې رستو تړلي وي داسې به هم نه کوې دا به هم نه کوې. نو تاسو ورته څنګه دا جرابې اچوئ وی جي دا زموږ د بابا وصیت دی. وی کو ستاسو د بابا وصیت دی او کو نه دی منګه دا نه پرېږدو. وی جي نورو علماو سره مشوره وکړئ د ټولې علاقې نور علما یې راوستل او ورته وی چې دغه شان زموږ د بابا وصیت دی او بابا زموږ سره ډېره ښکلې زندګي تېره کړې ده موږ به د هغه دا وصیت څه چل کوو دا به موږ سر ته رسو. د ټولې علاقې علما ورته وی نه 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 داسې نشي کېږي دا شریعت کې ناجایزه ده. اگر چې ستا د پلار دی دا وصیت وي خو که وصیت د شریعت مطابق خو موږ به پې عمل وکړو خو که وصیت د شریعت مطابق نه وي نو موږ پې عمل نشو کولی. دا جرابې تاسو ته موږ نه پرېږدو. بس هغه د علماو خبره و جرابې ورته پرې نه ښودې چې کله بابا په لحد کې کېښوده نو د هغې بل وصیت مطابق یې خط راوښکه چې خط یې راوښکه خط یې وکته او بچو پلو کو نو په خندا شو. نو څه وی ورته دا پلار ورته په دې خط کې لیکي یو بچې اوم لیدل زما څومره ډېر مال و څومره ډېر حال مې و څومره ډېر جایداد مې و څومره ډېر بینک بیلنس مې و څومره د دنیا څیزونه و خو نن زه د دنیا نه لاړم نو هغه شریعت ما ته هغه شلیدلي جرابې م ګورې ما سره قبر ته نه پرېږدي. شریعت ما سره هغه شلیدلي جرابې م ګورې قبر ته نه پرېږدي. نو چې دا دومره ډېر بینک نو دا به زه ځان سره څه یوسم. بچې دا مې تاسو ته یو خبره واضحه کوله چې ګورې د دنیا نه کله ځې نو دا زړه کې مه وایه چې هی دنیا او هی دنیا هېڅ هم ځان سره نه شي وړی حتی چې شلیدلي جرابې م ځان سره نه شي وړی. نو د څه دپاره موږ دا لګیا یو نو د څه دپاره موږ دې دومره دغه پسې نښتي یو چې ځان سره یې وړی نه شو او بیا پې ځان له دنیا او د هغه آخرت نه به برباد کړو. د دې خو به ما نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ به. نو ځکه الله رب العالمین وایي چې دنیا کې ژوند تېری د حق او حلالو ژوند تېروه چې د حق او حلالو ژوند تېری یو خو به دې په ژوند کې سکون وي بل به دې الله دعاګانې قبلوي. نن زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ په دې وجودونو کې حرام پراته دي نو د هغې د وجې الله دعا نه قبلوي د هغې د وجې بې سکوني راغلې ده. ته کله د حلال و مال شروع که الله رب العالمین به دې دعاګانې په خپله قبلوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام یې 10 کاله خدمت کړی دی او نبی علیه السلام ورته هغه ما تاسو ته په هغه تېرو جمعو کې ویلي مو چې نبی علیه السلام ورته دعا م کړې وه. نو چې کله دا خدمت وکړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ما ته یو دعا وکړه. دعاګانې دې راته ډېرې کړي خو یو دعا رانه بله غواړم. وی څه دعا غواړې؟ وی یا رسول الله دا دعا غواړم چې ما الله رب العالمین مستجاب الدعوات کی چې زما هره دعا الله قبلی.
اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی مستجاب الدعوات ځان غواړي. نو چې مستجاب الدعوات ځان غواړي نو د دې دپاره یو کار ته داسې وکړه چې د حق و حلال و رزق خوره الله رب العالمین به مستجاب الدعوات، هره دعا به دی الله قبلې. او که دعا مستجاب حلالو نه ځانو نه ساته، حرامو نه ځانو نه ساته، او د حلالو د اهتمامو نه کو، نو که ته ډېر زیات الله ته دغه شي نو الله د دعا نه قبلوي. حدیث مبارک کې راځي یو سړی وی ویښته به پې ببر وي او ډېر لوی سفر به یې کړي، او یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې د بیت الله شریف یو ځای دی، الله دې زمونږ او ستاسو هغه ځای نصیب کړي، ملتزم شریف ورته وایي. په ملتزم شریف کې ولاړ دی، ویښته پې را ببر دي او لاسونه یې الله ته وي یا رب یا رب یا رب زما دعا قبوله کړي، زما دعا قبوله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته وي چې د دعا زه څنګه قبوله کما، تر دې چې سفر یې کړی دی، د بیت الله په خوا کې ولاړ دی، ملتزم شریف کې الله د هر چا دعا قبلوي، خو دعا یې څنګه قبوله کم؟ د چې سپرګېډه کې څه دي دا حرام دي، دا جامې چې کوم یې چولي دا حرام دي، دا کم کور کې څو چې دا حرام دي. فانا یستجاب لک، څنګه د دعا قبوله کم؟ هغه دعا راولي او د ده په دې مخ باندې ووایي. نو وروڼو د دې چې د الله ته د نزدېکت واحده ذریعه هغه د حلال خوراک دی، او که د حلال خوراک دی نه وي او د حرام وي کو ډېر اعمال مو کې کنه د الله په جناب کې مردود دي. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم له و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وره دا خبره وی کو زه د الله په لار کې اوزم او داسې وجنګېږم، داسې چې مخ په مخامخ جنګېږم او رستو کېږم نه، ځکه په جهاد کې چې کله مخ په مخامخ شي او بیا رستو کېږي او تښتې نو دا ډېره سخته ګناه ده، عظیمه ګناه ده. نو یا رسول الله زه په جهاد کې روان یم او مخ په مخ روان یم او الله رب العالمین دې دوران کې مال شهادت راکړه، نو زه به کم خوازم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی کو ته د الله په دربار کې جنګېږې مخ په مخامخ او تعالی الله شهادت درک، الله به دې نیغ جنت ته بوځي. بس دا صحابي روان شو، په دې کې رسول الله مبارک ویله ور واپس یې راولې نو واپس یې کړ. وی ما تا ته ملګري څه ووي؟ وی تا ما ته ده ووي چې که زه د الله په جناب کې جنګېږم د الله د رضا دپاره او دې دوران کې مال شهادت راغی، نو د شهادت نه پس په زما کم مقامي؟ نو تاسو راته وی جنت. وی بالکل جنت به وي، خو الان اوس ماته جبریل راغی او علیه السلام راته وی چې الله رب العالمین وی خو یو سړی د الله په لار کې د جهاد نه ګورې لوی څیز بل نشته، د جهاد نه لوی څیز په مخ د کائنات کې زمونږ د علما یو خبره کوي، ګوره یو خبره کوي، جنت ته وی دوه لارې دي. څو لارې دي؟ دوه لارې، غټې لارې. یو لاره داسې لاره ده چې هغه لږه لرې ده، او یو لاره ډېره بایپاس ده. خو ستاسو خیالي دوه قسمه لارې، یو سړی په لرې راته یو ورته بایپاس دي. لرې لاره د جنت څه شي ده؟ منځونه دي، روجې دي، حج دی، زکات دی، صدقې دي، او دقه شانه تسبیحات دي او نور ډېر اعمال دي، دې به دې سړی جنت ته رسي. او یو جنت ته یو شارټ کټ لاره وته دغه د جهاد چې د اعلا د کلمت الله دپاره چې د جهاد کم علماو کم دغه خولی دی او دغه مطابق د جهاد وکړي او دغه جهاد کې شهادت میلو شي یا غازی شوي. تعالی د منظور د لاره ډېره لرې ده او د جهاد د لاره ډېره ورنږدې ده، دا بایپاس لاره ده جنت. نو رسول الله مبارک ورته یې راښودرېږه، وی بالکل ما چې تا ته کومه خبره وکړه چې ته د الله په لار کې لګیا یې او جهاد کې او په جهاد کې شهید شوي، جنت ته به نیغ ځې. خو یو سواته جبریل علیه السلام وي خو د دې شهید باندې او دې غازی باندې د بل چا حق وي نو الله به د هغې پورې جنت ته نه داخلي چې تر څو یې هغه حق دې بل نه نیوی. جنت پې حرام دی، د بل دې حق ته لاس مه دغه کوئ، دغه ورته مه خړوئ. نن وګورئ وروڼو په دې خپله معاشره کې وګورئ څومره دوکه ده، څومره فریب دی، د بل دا حق موږ څنګه وو؟
هر طریقه ګورو چې بس موږ په څه طریقه د انسان دا حق وو، په څه طریقه موږ د ده نه دا والو دا مال. نو نن د هغې غټه وجه ده چې زموږ عامه معاشره وګوره ټوله دوکه ده. نو الله څه چل وکړه؟ به د اخرې خبره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 15 خبرې بیان کړې. که راته صرف دا دوه کوم د موجوده وخت د وخت د وجې. رسول الله مبارک وایي چې په کوم قوم کې فحاشي، عریانیت، بربنډیت، لیواتت او زنا زیاته شوه، الله به په دې قوم باندې او په دې خلکو داسې بیماری راولي چې د دوی پلار نیکه به هم دنې اورېدلي. د موجوده وخت کې وګورئ چې کله بې حیایي او لیواتت او زناکاري زیاته شي، الله به داسې بیماری راولي چې د دوی پلار نیکه به هم د هغې نوم نه اورېدلی. نن په دې خپله معاشره کې وګورئ دا کمی بیماری چې دا کانګو وایرس او فلانکې وایرس او ډینګي وایرس او کورونا وایرس، دا خو زموږ د مشرانو دا نومونه نه دي اورېدلي. دا نن دا بیماری په موږ باندې راغلې. او دویم نمبر رسول الله مبارک څه وایي چې په کوم قوم کې واته وګورئ، په کوم قوم کې دوکا، ملاوټ، فریب، دوکا بازی، حرام خوری، دوکا بازی، ملاوټ زیات شي، الله په دې قوم باندې ظالم حکمران راولي. دا نن کو موږ باندې دا ظالم حکمران راغلی دی، څه د دې غټه وجه دا ده چې نن زمونږه من حیث القوم ګورې قوم هم دا دی چې هغه په مردارو کې پروت دی. او چې کم قوم کې الله رب العالمین څه چلو کی زکات نه ورکوي او د الله په لار کې دغه نه ورکوي، الله په قادساری راولي، چیز موجود وي او دته به نه ملاوي. بجلی خوافر مقدار کې موجود ده، تا ته نه ملاویږي. ګیس خوافر مقدار کې موجود دی، تا ته نه ملاویږي. د دنیا دا خوراکونه خوافر مقدار کې معلوم دي، موږ ته نه ملاویږي. دا ګوره ټول اعمالکم عمالکم څه د حکومت د طرف نه ورغی کې غټ لاس زمونږ او ستاسو دی چې موږ د الله رب العالمین ته رجوع نکوو. نو ځکه الله رب العالمین په قرآن کې وایي ویل للمطففین، تباهي ده، بربادي ده د مطففینو دپاره. مطففین څوک دي؟ الذین اذا اکتالوا، مطففین هغه خلک دی چې کله دوی وزن کوي د چا نسالی نو هغه پوره علی، و اذا کالوهم او وزنوهم، او کله چې بل ورکوي نو هغې کې نقصان کوي. الا یظنو، ای دوی دا ګمان نه کوي چې انهم مبعوثون، موږ به یو ورځ پاسو، موږ به د الله په دربار کې ودرېږو، موږ نه به الله تپوس کوي. او څنګه ورځ به لیوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه عظیمه ورځ چې تاسو ته به ووي چې د انسان حالت په بل شان وي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، پلار به د زوی نه، زوی د پلار نه، ښځه د خاوند نه، خاوند د ښځې نه، دا به منډې وي چې خدای ما سره به څه چل کېږي. الله وي په دقې ورځ به دوکمارو ګوډمارو تاسو ما ته ودرېږئ. نو لږه ګټې د دنیا ژوند ډېر عارضي دی، اصل ژوند زموږ دپاره د آخرت ژوند دی. بله دا ده چې د ټولو نه لویه خبره پکې دا چې تا ته به سکون وي، عبادت به دې مزیدار وي، اولاد به دې نافرمانه وي. چې کوم سړی حرام خوري د اولاد باندې د دې ډېر لوی اثر پروزي. دا ولې نن زموږ بچي نافرمانه دي؟ ښې تربیت کو، ښې دغه کو، نافرماني راځي. موږ په حلال خوراک نه دی کړی، ته په ده باندې حلال خوراک وکړه، دی به خود به خود الله رب العالمین تا ته برابروي. د اخلاق په مزیدار وي. نورونو دا ځان سره خو کول دي. ما تاسو ته وي د دنیا ګوره ډېر لوی ژوند دی، ایس د ژوند ډېر لږ ژوند دی، ایس د ژوند بروسه نشته. اصل ژوند د آخرت دی، اصل ژوند د الله رب العالمین په جناب کې ودرېدل دي. نو خدای پاک ته موږ او تاسو له د حلالو مال ډېر راکړي او د حرامو نه دی الله رب العالمین موږ تاسو ټول ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف ووایه.